15,80,000. په مرکز اسداباد کې د قیمتي کاڼو د پلور په دې مارکیټ کې دا ځل د ګڼ شمېر سوداګرو په حضور کې د ازادې بولۍ له لارې د څه د پاسه 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د کونړ قیمتي کاڼي وپلورل شول. د کانونو او پترولیم ریاست مسؤلین وایي د قیمتي کاڼو د پلور پروسه په شفاف ډول ترسره شوه چې له درکه به یې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د حکومت خزانې ته حواله شي. هغه زیاتوي چې هڅې پیل کړي د قیمتي کاڼو سوداګرو ته په کور دننه او بهر د پیر او پلور مناسب فرصتونه چمتو کړي. نن په مارکیټ کې مجموعه بولي 22 میلیونه او 290,000 افغانۍ ترسره شوله. دا مجموعه بولي وه، په دې کې 2 میلیونه او 290,000 افغانۍ د ملت خزانې ته راغلي. الحمدلله. په همدې حال کې د قیمتي کاڼو یو شمېر سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د کانونو د فني کیندنې په برخو کې د وسایلو او توکو د مرستې سربیره ورته د کاڼو د پلور لپاره په کور دننه او بهر مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي. اوس په دې بولۍ مو خوښي مو خوشحالۍ او کاڼي په ازاده توګه موږ په افغانستان کې شو. خو مګر زموږ چې کوم مشکلات دي کوم ضرورتونه دي زموږ بار موږ ته چیزي دا نه ځي. اوس زموږ بازارونه د دې بار د تګ په خاطر باندې ډېر پساو دي. بار ته موږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې زموږ بار ته د لارې خلاصې کړي او بار ته زموږ د مالونو په اسانه لاړ شي. موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې په ازاده په دغه کې بولي ترسره کېږي. د حکومت نه ډېر خوشحاله او حکومت نه دا غوښتنه چې دا د معدنیاتو کوم مواد او دغه دا په آزاد ډول لاړ شي او باید دا مالونه خارج ته آزاد شي چې قیمت یې لوړ شي. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم په مرکز اسداباد کې د قیمتي کاڼو د پلور په مارکیټ کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت کاڼي خرڅ شوي چې له درکه یې میلیونونه افغانۍ عواید د دولت خزانې ته تللي دي.